السلام علیکم زما ګرانو پښتنو خوږو ورونو او خویندو مشرانو او کشرانو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې منغښتي یاست. نن غواړم چې درته وښایم چې څرنګه موږ خپل د فیسبوک اکاونټ یعنی حساب څرنګه موږ لاک کړو. نو راځئ ویډیو پیلوو. لومړی به تاسو خپل د فیسبوک اکاونټ خلاص کړئ. د فیسبوک د اپلیکیشن له لارې نو دلته چې تاسو دا کومې درې لیکې وینئ دا خط یعنې دا سیټینګ د خپل پروفايل په دې ځای به کلیک وکړئ. نو تاسو به ښکته سیټینګ ان پرایوسي ته به راسئ. له دې ځای نه به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. نو له سیټینګه به همداسې ښکته راسئ. نو دلته به how people find in contact with you دلته چې تاسو وینئ who can send you friend request دا به تاسو پرینټ کوئ فرینډز به کوئ فرینډز به کوئ. کله دې ځای نه به همداسې who can see your friend list دا به هم تاسو یوازې پرینټ ته کړئ. who can lock you are using the email address you provided دا به تاسو اونلمي کوئ. صحیح ده. who can lock you are using the phone number دا به اونلمي کوئ. اونلمي. do you want to search engine outside of Facebook to link to your profile no دا به نو کړئ. له دې ځای نه بیا کړئ ډسبل سو یې. نو اوس دلته ډېر په اسان سره موږ ته دلته په سیټینګ کې دا اپشن راکوي. دې اپشن ته موږ څرنګه راتلای شو لکه څرنګه چې ما د سره مطلب تا خپل پروفایل ته چې دلته راسې په دې دریو لیکو باندې کلیک وکړي هم بیرته به داسې پای ته راسې دې سیټینګ به کلیک وکړي. له سیټینګه بعد دا پروفایل لاک باندې به کلیک وکړي. لاک یور پروفایل باندې ستا پروفایل لاک شو. نو په راتلونکو ویډیو کې به زه درته وښایم چې موږ څرنګه د فیسبوک کې د فرینډ ریکویسټ ځای باندې موږ دا پورته چې دا کوم تاسو وینئ په دې باندې کلیک وکړئ. موږ څرنګه په خپل فیسبوک کې د فالو بټن اضافه کړو د ریکویسټ بټن بند کړو. په راتلونکي ویډیو کې درته ښایم. نو هیله لرم چې په دې ویډیو کې به تاسو هر څه زده کړي وي.